سلامونه دوستانو، راځئ چې د الماني ژبې درې مهمې جملې زده کړو. دوستانو، کله چې موږ د یو شي په لټه کې یو، د مثال په تور د بانوف په لټه کې یو، د یو مارکیټ، د یو ښار یا د هوایي ډګر په لټه کې یو. د مثال په تور زه وایم زه د هوایي ډګر په لټه کې یم، یو چا څخه پوښتنه کوم، نو دغه جمله موږ څنګه وایو په الماني ژبه باندې؟ زه د هوایي ډګر په لټه کې یم. دا جمله داسې وایو: Ich suche den Flughafen. Ich suche den Flughafen. Flughafen وایي هوایي ډګر. نو بیا موږ پوښتنه کوو چې آیا ته پوهیږې چې سړی یا زه هلته څنګه لاړ شم؟ ماته یوه لار راوښیه. نو دغه جمله موږ په الماني ژبه باندې داسې وایو: Weißt du, wie ich dorthin komme? Weißt du, wie ich dorthin komme؟ یعنې آیا ته پوهیږې چې زه هلته څنګه لاړ شم؟ کله هم چې تاسو چاته وایئ نو تاسو کولی شئ دغسې استفاده کوئ. که چېرته وایئ زه نه پوهیږم، ماته معلومات نشته، بخښنه غواړم، زه نه پوهیږم یا ماته معلومات نشته، بیا په الماني ژبه دغه جمله داسې وایو: Nein, tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Nein, tut mir leid, ich habe keine Ahnung. وایي نه، بخښنه غواړم، زه هیڅ معلومات نه لرم.